بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو، تاسو ګورئ پی ټی وی نېشنل خیبر پښتونخوا ټایم د پېښور سنټر نه نیغ په نیغه. زه فوزیه بخاري او ما سره ملګرتیا کوي گلزار جلال یوسفزی. جی قدرمنو، تاسو به ټیک ټاک کې خیر خیریت سره به خوشحال به د همیش څنګه د ټولو ملګرو تاسو لپاره دعایي. قدرمنو، تاسو ته پته ده چې ډېر څیزونه انسان زده کوي، خو ځینې څیزونه داسې وي چې هغه د الله تعالی له طرف نه انسان ته تحفه وي، لکه ډېر ښکلی شکل، لکه ډېر ښکلی اواز، او بیا چې موږ خبرو کوو نو د عقل او د شعور په بنیاد باندې ډېر خلک داسې وي چې هغې ډېر ښه لیک کوي. دا خالصتا د الله تعالی له طرف نه د هغه خلکو دپاره یو تحفه وي. خو بیا د داسې خلکو متعلق یعنی دا لیکوال چې کوم یا شاعران چې کوم ادیبان وي، د دې متعلق دا هم ویل کېږي چې دا انتهایي حساس خلک وي. بیا دا هم ویل کېږي چې دا خلک په دې معاشرې کې څه ویني او څه ګوري نو هغه د خپل قلم په ذریعه باندې د خلکو مخې ته راولي، یعنی دا خلک د معاشرې سترګې ګڼلی شي. نن هم موږ سره په سټوډیو کې داسې یو ستر شخصیت موجود دی چې د هغې بېشماره ډرامې تاسو کتلې دي، خو د هغې نوم او د هغې نوره پېژنګلو به تاسو سره ګلزار جلال کوي. جی ډېره مننه فوزیه بخاري. ګرانو کتونکو، څنګه چې فوزیه وویې، موږ ډېره خوش قسمتي ده چې زموږ په سټوډیو کې نن زموږ سره یو ډېر دروند خوږ میلمه او داسې میلمه چې زموږ دپاره په هغې باندې ویاړ، په هغې باندې فخر دی، د ډرامې په نوم په میدان کې، د صحافت په میدان کې، او په تیره بیا افسانه نګار او شاعري دا هم زموږ په خټه کې ده. او دغه شخصیت چې دی نو دا ټولې څومره چې دا ما تاسو ته ووي چې افسانه نګار، ډرامه نګار، صحافي، کالم نګار او شاعري، او تاسو به ټول په تمه یې، او خاص کر هغه زموږ کتونکي چې کوم په بهر ملکونو کې دي، ځکه چې د ډرامو ډېر زیات فرمایشونه کوي نو چې دا ډرامې لیکي څوک تاسو دپاره، دا شواخون چې تېروي، دا بدن سخته تېروي، یو شپې روڼوي په دغه درنو نومونو کې چې کوم په سر کې نوم دی نو هغه موږ سره نن په سټوډیو کې موجود دی. موږ ورته هرکلی وایو ښاغلی نور البشر نوید صاحب. بشر صاحب ډېره مننه، تاسو ډېره مننه چې د ناستې یو مکمل او بیا د ډرامې جي خلک ډېر زیات عاشقان دي، او بیا چې ستاسو کومې ډرامې دي. ګرانو کتونکو، که موږ د بشر صاحب ډرامې د نیمګړو خوبونو نه واخله تر تندر پورې او اسمان یا زلف د کنټرول کا روغ لیونی، نو دا ټولې خبرې دي. موږ به تاسو د ټلیفون په لار باندې هم موږ سره رابطه کولی شئ که د نور البشر نوید صاحب نه تاسو تپوس کوئ د هغوی د ډرامو په حواله سره، د صحافت په حواله سره، د کالم، د افسانه نګار یا د لیکوال او د شاعر په حواله سره، دا ټول د هغوی پیژنګلو ده. بشر صاحب، موږ خو اول به ډرامه راواخلو ځکه چې ډېر خلک هم تاسو خو د ډرامه نګار په حیث باندې، د ډرامه لیکونکي په حیث باندې پیژني، نو تیم، پلاټ او کیریکټرایزیشن، کیریکټرز او ډایلاګ، سټایلز، دغه ایلیمنټس دي د ډرامې، ټیک ده که نه جي؟ او بیا که دې کې موږ وګورو نو بیا ټریجډي او کامیډي، او بیا که ورته وګورو نو یا خو سماجي مسلې پکې په ډرامه کې یا پکې نفسیاتي. نو او د ټول ناول خبره خدا ده چې تاسو کله ډرامه شروع کوله نو تاسو دپاره داسې رول ماډل څوک او بیا آخر تاسو ډرامه ولې، تاسو ټیک ده نور میدانونو کې هم کار کوئ د لیک په میدان کې، خو ډرامه ستاسو دا اړخ چې دی ډېر مضبوط دی. ډېره مننه. زه به شروع لکه څنګه چې تاسو د ډرامې نه وکړه، جی نو زه به شروع لږ د هغې نه وړاندې وکړم، هغه د شاعري. لکه زه بنیادي طور شاعر یم، او د شاعر په حیث باندې ما چې څه لیکلي دي نو هغه هم لکه د ډرامې زما د ټولنې، زما د خلکو آواز دی، د هغې ژوند جواک دی، زما خپل کلتور دی، زما خپل احساسات دي. او ژبه خو بنیادي چیز دی. او زه به دا ویم لکه زه ورته خپل احساسات نه ویم بلکې زه د ټولنې احساسات ورته ویم، ځکه چې شاعر ته د کوم سترګې ویلی شي، ابجیکټیو پوئټري. بلکل. نو او بیا چې زه د ډرامې په حواله خبره کوم نو زه به دا ووایم چې ډرامه ما ته ډېره زیاته ګرانه ده، او چې څنګه تاسو ووایئ ګرانه وه که ګرانه ده جي؟ ګرانه ده، ګرانه وه، ګرانه ده او ګرانه به وي. هغې یو بنیادي وجه ده چې په ډرامه کې لکه زه خپل ذاتي خپل کتارسیس څنګه کولی شم، یا ما کې چې کوم کردارونه دي، زما په ژوند ذاتي ژوند کې چې کوم کردارونه دي، یا زما په ټولنه کې چې کوم کردارونه دي،
نو هغې له زه یو ښکلې ژبه ورکولی شم، یو ښه ماحول وله ورکولی شم، هغې کې زه خپل احساسات د خلکو احساسات ډېر په ښه طریقه ځایولی شم. صحیح. او تاسو دغه خبره وکړه چې درته نو زه به دا ویم چې لکه ما کله د اعظم صاحب ډرامې کتې، خدای دې وبخښي، نو پروفیسر ډاکټر محمد اعظم ډاکټر محمد اعظم صاحب زه هغه ته د ډرامې لکه هغه د پښتو د ډرامې چې هغه زه وایم چې بنیاد یې ولې ایښی دی او هغه تیزم چې کوم دي نو هغه په دې کریکټرایزیشن کړي دي. او په ډرامه کې چې کریکټرایزیشن نی دا ډېره کمزورې ډرامه ځکه چې خلک پکې نی، د خلکو ژبه پکې نی، د خلکو کیسه پکې نی، نو خو ډرامه نه او ژبه او ټکی او زما به ټارګټ هم دا سړی چېرې کاش چې زه داسې ولیکلی شم. زه اوس هم دا دعوه نه کوم چې ما به د هغه په شان لیکلي زه دونه ویلی شم چې لکه ما د هغه په تاثر کې لیکلي کړي دي. او دا هم یو خبره ده چې کومو ډایرکټر سره پروډوسر سره اعظم صاحب کار کړی دی یا اعظم صاحب هغې سره کار کړی دی، نو زما خوشبختي دا وه چې ما ته هم هغه ډایرکټرز میلو شوي. تاسو چې یو خبره به ورسره ګرانو کتونکو زه زیاته کومه چې دې وخت کې که په ډرامه کې موږ سره ټیک د اعظم صاحب خو زموږ نه جدا شو او بشر صاحب موږ سره موجود دی، خدای پاک ته ولې ډېر عمر ورکړي. که دې وخت کې موږ ویلی شو نو موږ سره صرف دوه نومونه دي په ډرامه کې، او هغه دی یو ډاکټر محمد اعظم او دویم نوم چې دی نو هغه دی نور البشر نوید. او دا منګه بالکل په یو سب کې ودرولی شو. ټیک دا بشر صاحب خو وی چې یاره ما هغه ته کتل، بیا مې کار شروع کړ، خو بیا خدای پاک بشر صاحب له دا صلاحیت ورکړ چې کم رول ماډل بالکل هغې ته راورسېده. او دا تاسو د هر چا نه تپوس کولی شئ، او دا چې تاسو ډرامې ګورئ نو د هغې نه هم څرګنده ده. صحیح. حوض بخاري جی جی بشر صاحب تاسو وایئ چې ډرامې خو تاسو بېشماره لیکلي دي او د ډرامې په حواله باندې ډېر خلک تاسو پېژني. زما نه د خیال چې د شاعر په حیث باندې تاسو خلک هغه مره پېژني څومره چې د ډرامې په حیث باندې. ټیک ده. او ظاهره د آیډیل مې تاسو د پښتنو لپاره هم ډېر کار کړی دی، په دې باندې موږ ډېر خوشقسمت یو چې ستاسو رنګې خلک چې دي نو هغه اوس هم موجود دي. دا راته ووایئ چې ډرامې خو تاسو لیکلي دي، تاسو طنز و مزاح هم په دې باندې هم لیک کړی دی یا صرف سنجیده ډرامې هم لیکلي دي؟ اکثر زه دا خبره کوم چې د یو رایټر یو خپل مزاج او خپل انداز نو د دې متعلق خلک دا وایي چې څوک کامیډي لیکي نو هغه ټریجډي نشي لیکلی، څوک چې ټریجډي لیکي هغه کامیډي نشي لیکلی. موږ که د خپل باني رایټرز ته وګورو چې په هغې کې ډاکټر محمد اعظم صاحب خدای دې وبخښي، د هغې نه علاوه سعدالله جان برګ او ډاکټر محمد همایون هما صاحب لکه دی نه یوازې طنز و مزاح کړی دی بلکې دی سنجیده ډرامې هم لیکلي دي. نو لکه دا د دې خبرې ثبوت دی. دغه شان ما ټیک ته په زیات شمېر باندې لکه سنجیده ډرامې لیکلي دي، او خو ما بیا هم کوشش کړی دی نو 3-4 سیریل چې کوم دي نو هغه ما د طنز و مزاح کړي دي. او طنز و مزاح هغه هم نه دی چې لکه ما یو کریکټر روان کړی دی او هغه ټوپونه والي دي، بلکې هغې کې خپل یو سټوري لاین به و. او څه فرق تاسو محسوس کړی دی د طنز و مزاح کې او یا سنجیده لیکلو کې؟ کوم یو د ډېر مشکل یا ګران ښکاري شوی؟ مشکل خو دا دی چې په داسې حالاتو کې خلک خندول چې کوم دي نو ډېر ګران کار دی، ځکه چې د خلکو زړونه خپله ډک دي، جړول یې ډېر اسان کار دی. دغسې لکه زه د رایټر په حیثیت باندې چې ما کله د طنز و مزاح لیکو نو ما ته به ګرانه دا و چې زما دننه لکه مزاحیه انسان نو صحیح او لکه هغه به ما را جوړو او زما دننه یو داسې سنجیده انسان، یو داسې د خپلې ټولنې د خپلو معاشرې د خپلو خلکو یو داسې ویرجړلی انسان موجود دی او چې سړی وایي چې یو مري او بل یې سر ته پراټې لټوي که خو که ستاسو موږ چې مثال په توګه ګرانو کتونکو که موږ کامیډي واخلو که نه یعنې کوم طنز و مزاح نو په هغې کې هم تاسو ډېرې ژورې مسلې هم رانیولې لکه دنیا لیونې هسې خو 2 قسطونه دي که نه. دا زما که دا وګورو دا زما اولنۍ
مزاحیه خو په هغې کې ګوره مزاح څونه ډېر دی د هغې کې کردارونه چې کوم دي د کلي کردارونه دي بیا ښار ته راشي او بیا ښار کې چې په پیسو روان شي د دغه پکې بیا سنجیده راله که نه نو تاسو ټیک ده هغه چې کوم د دننه زړه کې څه پټي نو هغه په هغې کې راښکاره شوي دي بیا چې کوم هغه سرمایهدارۍ کوم یو نظام دی د هغې چې کوم نقصانات دي هغه هم تاسو په ګوته کړي دي ښه جي دا خبره خو ده خو اوس کردارونه او کردارونو باندې ډرامه ډېره مضبوطیږي په دې کې بیا په کردارونو کې جی بیا نفسیاتي کردارونه همي مزاحیه همي بیا هغه نیګیټیو پازیټیو لکه بدماش او شریف دام یو پکې خبرې نو بیا تاسو چې لیکې نو تاسو کم یو یاره تاسو ته کم کردار ګران دی یا آسان دی ګران او آسان خو به نه وایو خو دا دی چې یاره تاسو بیا د معاشره کې د اصلاح دپاره بیا کم په نفسیاتي کردارونو باندې ډېر زوري او که په سماجي باندې یاره که وګورو نو په داسې حالاتو کې که نیګیټیو دی او که پازیټیو دی دواړه سایکو کیسز دي که نه که موږ وګورو په ننني حالاتو کې بلکې زه به دا وګورم چې هېڅوک نیګیټیو نه دی پیدا حالات معاشره ټولنه وخت او تقاضې چې کوم دي نو هغه دغسې نیګیټیو دغه ته جوړ کړي دا ځان له یو سایکو کیس دی او که تاسو وګورئ انسان کې دننه یو ډېر خوږ انسان موجود دی که هغه نیګیټیو دی که هغه پازیټیو دی د کې دننه یو ښه ښکلی انسان موجود دی دغه ښکلی انسان څوک روان کي ولې روان کي د هغه نه څه جوړېږي نو تاسو لکه د سایکو کیسز نفسیاتي دغه نو زه به هغې ته دا ووایم چې لکه ما ډېر داسې لکه مسعود احمد شاه ته چې کله ما ډرامه نو موږ به پکې خامخا داسې یو لاین را پیدا کړه چې هغه زمونږ د خلکو د نفسیاتي مسلو سره تعلق لري لکه د دې مثال که موږ ورکو بشر صاحب چې په اسمان کې کوم د ملنګ کردار دی هغه ملنګ چې څه وایي د هغه چې کوم هغه یو ټکی دی بالکل نو هغه نفسیاتي هم دی او سماجي هم دی بالکل دی ځکه چې وایي یو سړی خو تعلق ټولې معاشرې سره او ملنګ هم دی دغه زمونږ د ټولنې زمونږ د دې خورې کردارونه دي او په کومه ډرامه کې لکه تاسو د کرکټرایزیشن خبره وکړه چې په کومه ډرامه کې کرکټرایزیشن مضبوط ني هغه خپله ژبه نشي وروړی چې په کومه ډرامه کې مضبوط ډایلاګ نه راځي هغه خوند نشي را پیدا کولی نو ستاسو هم چې زور په دې دوه خبرې په ژبه او په کردار یوازې په دوه خبرو نه بلکې د شروع نه واله تر اخره پورې چې د ډرامې څونه لوازمات دي او څونه ضرورتونه دي هغه به پوره کول غواړي حتی چې د لوکیشن پورې ځکه چې لوکیشن ته یو لوکیشن کې یو کرکټر ځای او لوکیشن یو شان یو کرکټر ژبې بل شاني یا د هغه جامه جوړ بل شاني نو دا ټول دې سره تعلق لري په دې ټولو نظر ساتل پکار دي او چې په دې نظر ونه لري نو یوازې ژبه خو نه ده چې زه به ورله ښکلی ډایلاګ ورکړم یا پکې متلونه ونغاړم په دې نه جوړېږي په دې هله کرکټرایزیشن وایي دې ته چې د لوکیشن نه واخلې تر هغه د ساخت پورې د هغه د جوړې جامې پورې د هغه د پاسېدو ناستې پورې د هغه د مزاج پورې د هغه د لهجې پورې د دې ټولو لوازماتو خیال وساتلی شي تاسو بشر صاحب د ډرامې خبره وکړله بیا د کردارونو د هغې د ژبې او بیا د هغې د ماحول هغه څومره چې لوازمات دي او موږ سره ستاسو ډرامه د ګرانو کتونکو د بشر صاحب ډرامه تندر چې یو ډېره مزیداره ډرامه وه او موږ د هغې لږ غونته کې یو څو سینز ګورو او بیا به نورې خبرې کوو رابشي بچي رابشي دومره موده ستا پلار ستا انتظار کو اوس ته د پلار انتظار کوه نیا بیبي ما ته زما مور وې چې ته تپوس وکړه نیا بیبي
زما مور ستا خوښه نه ده؟ بچي ته زما ډېر خوښې. که زما د پلاري نو بیا به ورسره ځم خبرې کوم. هلو زه ګل اکبر خبرې کوم. څوک خبرې کوي؟ تا ناسکه زوی یا بیبي دا ستا لاس ولې رپېږي؟ ته ځه. کمال شاه دا فون ودرېږه. بیبي ولې څوک ده؟ ګل اکبر را پیدا شو. تاسو سره خبرې وشوې؟ څه وې؟ ما فون بند کو. تاسو به خبرې کوي چې هغه څه وي؟ ما ته پته ده چې هغه څه ویل غواړي. سمیر ګله تا د ګل اکبر ډېر انتظار وکړو. اخر به دومره موده بس د ګل اکبر اواز دې کور ته راورسېدو. سمیر ګله تا به وپېژنې. موږ یو بل نه پېژنو، خو چې مخامخ شو نو بیا به ګورو. ګل اکبر سره به زه خبرې کوم. کمال شاه دا ستا کار نه دی. سمیر ګله جی ټوله فیصله په ګلي باغ کې وکړه. او کمال شاه ته به ګلي باغ ته نه ځې.
جی که د منو د تند ډرامې نه تاسو یو څو کلیپس کتل چې بالکل د حقیقت ګمان پې کېږي بشر صاحب څه لکه اوس دا ډرامه موږ کتله نو بالکل داسې لګېده چې لکه دا یو ریالټي ده څه وجه ده چې دونه فرق راغلی دی د مخکې په ډرامه کې د اوس په ډرامه کې اوس لیک هغسې نه کېږي یا د دې نور چې کوم د ډرامې لوازمات دي هغه نه پوره کېږي لکه لږ شان د حقیقت طرف ته موږ راشو که نه یا بیا په خلکو کې د ډرامې کتلو یا که زه د پښتنو خبرو کوم نو موږ کې د ډرامې کتلو هغسې اوس هغه شوق نه دی پاتې شوی یو خو دا خبره ده دې باندې لږ خبرو کې بل دې سره تړلی یو بل سوال زموږ ډېر ریګولر کتونکي دی ادریس صاحب هغې یو کوېسچن رالیږلی دی هغې وایي چې د بشر صاحب نه دا تپوس وکړي چې د ډرامې لیک او د تھیټر لیک زموږ پښتنو ټولنه کې دومره کم ولې دی د دې څه وجه جی اولنۍ خبره خو به دا وکړم ما خپله چې دا سین کتل ما ته هغه وخت یاد شو که نه چې په دې باندې ما مسعود شاه صاحب سره خدای دې لري ډېر جنګ پې کړی ورسره هغه وایي چې دا ماشوم نه وژنو ما ورته وایي چې نه که نه او که تاسو ته یاد وي ما هم دا ویلي چې دا ولې تاسو دا ماشوم مړ کړ ما ورته وایي چې نه چې موږ ماشوم وژنو که نه نو دا خو ډرامه او کرکټر دا خو د خلکو احساساتو سره لوبه ده نو چې زما د یو کرکټر متعلق کتونکي دا وایي چې اوس په داسې کېږي نو دا زما کمزوري ده زه هغې له خپله کمزوري لاس کې نه ورکړم زه به دا ماشوم وژنم حالانکې افسوس خو هر چا ته چې که نه چې د ما یو کرکټر مري کرکټر خو بچي که نه ما را پیدا کړي ما لوبولي دا خو بیا ماشوم و خو چې ته یو دومره ګران سیز قرباني کوې که نه نو هغه چې څونه درد ما ته دی دونه درد به هغه کتونکي ته مي نو ستاسو د دغې سوال په جواب کې به زه دا ووایم چې مخکې ولې او اوس ولې نو دې کې یو خبره در سره دې کې سمبولیزم هم و په دې د ماشوم په دې مرګ کې دا یو سمبل هم و او بالکل صحیح شو لکه سمبل خو دا نه دی پکار چې سړی دا خو زموږ مستقبل دی رڼا ده که نه چې دا خو که تاسو اوس وګورئ دا کم وخت کې مونږ کړې ده اوس وګورئ حالاتو ته نو مونږ د خپلو ماشومانو د خپلو بچو وخت ټولو که نه نو دغه دی چې د یو رایټر ذهن او د یو عام سړي ذهن کې دغه فرق وي که نه چې هغه مخکې نظر لري زه به د مخکې او د اوسني حالاتو په حواله دا ووایم چې لکه بنیادي طور به دا و چې د پروډوسر او د رایټر به ډېر زیات ډسکشن کېده ما که بنیادي اولنۍ ډرامه مسعود احمد شاه سره کړې ده خو د ډرامې بنیادي ډسکشن او د کرکټرایزیشن دې ټولو باندې لکه زه بیا صلاح الدین لالا ډېر پوه کړم هغې وجه دا ده چې ما هغه سره ذهني هماهنګي زما هغه سره ډېره نږدې ناسته زما هغه سره په ډېرو حوالو باندې یو تعلق نو هغه به لکه ما ته په دې باندې دا خبره کوله خو د پی ټي وي ډېر غټ نومونه او ډېر لوی نومونه دي بلکې زموږ دا ټول نومونه که په هغې کې زموږ سینیر دا ټول ډایرکټرز چې دي که نه هغې سره زما خوشبختي دا وه چې ما هغې سره کار کړی دی او ما د هغې نه خپلې تجربې اخیستې دي نو لکه پخوا به دا دغه و چې زموږ ډسکشنز کې د زموږ به ضروري نه وه چې ما به څه وی هغې به وی چې او دا ټیک دی بلکې هغې به اعتراض کو چې دا داسې نه چې دا داسې ما به هغې ته هغه ذهن ته ورغورځولی چې ځکه دا داسې کوم د دې به رد عمل دی او د دې به دی او ټایم هم ورکوو بل دا چې د دې به ریهرسلي کېدی 2-3 ورځې بیا به د هغې لپاره چې کوم دی نو هم خلکو کې هغه ډسکشن کېده په خپلو کردارونو به د هغې په ډریسز به د هغې په میک اپ به د هغې په ګیټ اپ به خبرې کېدې نو لکه دا ټول خبرې داسې وې چې دا د ډرامې دپاره بنیادي څیزونه دي ډېر ضروري دي ریهرسل خو ډېر زیات ضروري دي دویمه خبره چې کوم دوی سوال کړی او چې د تیټر او د ډرامې کمه ده جي بالکل نشته زه به دا ویم چې لکه موږ کې شاعري ډېره زیاته ده زه اکثر زه په خپله بنیادي طور شاعر یم که نه خو نثر لیکلو کې چې کوم دی نو لکه دې طرف ته بیا زموږ نثر کم دی که هغه ډرامه ده که هغه کالم دی که هغه تیټر دی که هغه بشر صاحب دا خبره تاسو وختي په خپلو خبرو کې هم کړې وه بیا په ډرامه کې او په ناول کې خو موږ سره ډېر زیات دی چې هغه خپل احساسات یا هغه خپل میسج ورسو نو دې میدان ډېر دی خو لکه دې ته خلک راځي نه دا ډېر زړه چودونکی کار دی او ډېر وخت غواړي ډېر سوچ غواړي ډېر فکر غواړي ډېر
لکه ډېر زیات سوچ غواړي ځکه چې په یو انسان کې کله دومره ډېر کردارونه راجمع شي چې نیګیټیو او پازیټیو راجمع شي سړی او ښځه او هلک او جینۍ او د هر عمر کردارونه هغه کې راجمع شي یو جنګ وي هغه کې نو هر څوک دی جنګ ته غاړه چت سکدي چې د هغه په ذهن کې په دې وجه نشته دی چې لیکوال نشته زه خو اکثر دا خبره کوم بلکې رایټرز نه وي چیرې هغوی سره زه بلکې د پی ټي وي په حواله د سکرین په حواله زه هغې ته دا اپیل کوم چې زه ورته یم چېره تاسو راشئ زه در سره په دې کې هیلپ کوم ځکه چې ما سره هم چا کړی دی دا هیلپ نو په کار دا معاشرې ته فایده څه وشي معاشرې ته به دا فایده وشي چې لکه بعضې ایشوز دي چې هغه په شاعرۍ کې نشي کېدی او بعضې ایشوز دي چې هغه ډرامه غواړي کرکټر یې غواړي ژوندي کردارونه غواړي سټیج غواړي میسیجز غواړي اویرنس غواړي خلک غواړي چې هغې راشي او تاسو زه یو کتاب ولیکم د شاعرۍ تاسو هغه ګورئ تاسو یو تن هغه شاعري ګورئ زه که ډرامه وګورم او تاسو ورته څونه ډېر خلک کښېنئ زه که تیټر ولیکم تاسو ورته څونه خلک کښېنئ نو د دې ډرامې اهمیت دی ډېر زیات کمزوري ده زمونږ کمزوري ځکه ده چې لکه بلکې زه ورته خپله دا کمزوري وایم بلکې د پی ټي وي کمزوري به ورته وایم چې دي لکه رایټرز پیدا نه کړي شو کار دا چې پی ټي وي رایټرز پیدا کړي او که دا پیدا نه کړل لوی بحران به بلکې دا به د پښتو ډرامې دپاره بلکې اوس یې هم سلګۍ دي زه به دا ورته ووایم چې مرګونې به ني خو سلګۍ دي او دا زمونږ دپاره به د ډېره د شرم خبرې چې زمونږ شناخت د پی ټي وي پېښور چې دی هغه د پښتو ډرامه ده چې د ډرامې دپاره څونه ټلیفون راځي که نه څونه فرمایشونه راځي څونه خلکو خوښې انتظار چې څونه کېږي داسې د یو پروګرام اوس یې به نه وره ټول خلک خواره شوي دي په دنیا باندې خواره دي زه د هغې کردار نه لیکم نه د هغې خبره کوم هغوی بړه کې څه وي چې لکه دا دته موږ د خپل قوم سترګې څنګه وایو دته موږ خپل ذهن څنګه وایو چې زما کردار نشي لیکولی زما کردار لیکلی نشي لوبولی نشي راغښتلی نشي نو زه خو مجرم شوم تاسو چې وختي یو خبره وکړه چې یاره دا خو ډېر ګران کار دی که نه چې تاسو ډرامه لیکي نو بیا تاسو څنګه یا د ټوله شپه ورته ناست یا که څنګه چلېږي بس دا خو یو خپل موډ غواړي که نه بعضې سینې چې هغه یو سین به دنه روزې والي بعضې چې یو ګو کې سړی هغه سکرپټ ولیکلی شي دا یو احمد دی چې راشي که نه او دا یو زه خو وایم چې زه اکثر ډرامه یو ګو کې لیکم زه وایم چې که زه د دې نه پاڅېدم نو دا کردار هم زما نه منتشر کېږي زما ذهن هم دې سره دغه کېږي ځکه چې زه بیا بل خوا زما نه ذهن نه هغه خبره چې دې ما سین کې را روان کړی دی نو زه خو دا سین نیمګړی نه شم پاتې کولی بشر صاحب خبرو خو کوو خو هسې نه چې بیا رانه دا ګرانو کتونکو بخښنه غواړم څنګه چې موږ تاسو ته وویل په د پروګرام په سر کې چې د بسر صاحب پیژنګلو چې ده نو هغه د شاعر ډرامه نګار افسانه نګار او په تیره بیا صحافي نو دا خو که دا کتاب تاسو وګورئ نو دا د شاعرۍ مجموعه ده جي زول او مشالونه نو دې کې شاعري ده جي بیا دا زول او مشالونه دا کله د دې نه لوړ دی چې هغه مشالونه بیا پسې دا بیا هغه لکه یو خو زمان هم ګډوډ شو بل مارکیټ هم ګډوډ شو دغه شو نو هغه بیا ما څه د هغې نه راواغېستله څه دا نوې شاعري وه دغه کېدل دا زول او مشالونه ګرانو کتونکو د دې نه علاوه دا چې دی نو څه کوم چې نن سبا زمونږ ضرورت چې وطن یا کفن نو دا هم یو کتاب دی او دې سره سره بشر صاحب ستاسو د کالمونو چې کوم هغه د مجموعه ده نو هغه دوه دي ګرانو کتونکو بشر صاحب په اخبار کې چې کوم به کته لیکو کالم ما ته غوږ شه نو دا دوه مجموعې چې دي نو دا ما ته غوږ شه دا کله چاپ شو بشر صاحب نو دې باندې دا ما خیال دی چې شپږ نوي یا نه دا یو نوي کې به ښه یو نوي کې دا ما ته غوږ شه دا دو او ډرامې چې که تاسو موږ د نومونه واخلو خو هغه برېښنا بېلتون شور شوګیرې روغ لیوني سلګۍ خاپونه دنیا لیونی سر د پاسه سر او بیا اسمان او تندر هغه خو کمال شی بشر صاحب ستاسو ډرامې چې په دې ځای نه پېښور سنټر نه وشي په پښتو کې بیا ډېر داسې ډرامې چې دي نو هغه بیا په نیشنل هوکپ په اردو ژبه کې نو تاسو چې کله بیا دا
خپل ډرامې ترانسلیټ کوي که نه هغه دوباره بیا لیکي؟ دا ډېر ښه سوال دی ښه جي ځکه چې دا ډېر لږ وضاحت غواړي. ښه جي ښه ترانسلیشن او ډرامه لیکلو کې لکه دی کې یو فرق زه ښیم. ښه جي او دا دی چې دا هغه ډرامه نه دی لکه چې اوس ما اسمان ډرامه وکړه ښه جي او بیا انا کې شوه. داسې نه ده چې زه کیس نمبر 1 ته ناست یم او هغه مې ترانسلیټ کړی دی او بیا مې هغې نه انا جوړه کړې نه، داسې نه ده. د دې مرکزي خیال، تیم، پلاټ، سټوري او د هغې کرکټر هغه ما راغشته دی، خو لکه د دې انداز، د دې ژبه، د دې مسایل چې کوم دي که نه هغه بیا داسې نه دی چې سړی وایي چې زه د پښتو ډرامه لیکم او هغه یو پښتونخوا کې صرف کتلی شي، بلکې دا د دې ټول ملک دپاره دی، ټولو ده. او نو بیا به ته به داسې ډرامه لیکي چې په هغې کې نمایندګي د خپلې ژبې، د خپل کلتور وشي، د خپلو کردارونو، د خپلې خاورې نمایندګي وشي پکې، خو د هغې ژبه، د هغې ډایلاګ، د هغې انداز، د هغې سټوري لاین دی داسې چې هغه په کراچۍ کې څوک ګوري، په لاهور کې څوک ګوري، په نور ځایونو کې ګوري چې هغه دا وایي چې او یاره دا د اردو ډرامه ده، دا سټوري ده. نو لکه ما ترانسلیشن په دغې حواله داسې نه دی کړی. دستار چې ما کړی نو هغه هم لکه د پښتو څه ډرامه نه وه، بلکې دستار موږ په اول ځل داسې کړی دی، نیغ په نیغه اردو کړي. او بلکې ما لکه یو سچویشن، یو ډایلاګ لکه که د اسمان نه ما هغه نه دی ترجمه کړی انا ته، بلکې د انا خپل یو دغه صرف کریکټرایزیشن ما د هغې تیم هغه. ښه بشر صاحب، تاسو د پروګرام په شروع کې هم دا خبره کوله چې په عام توګه باندې ویل کېږي زم چې څومره شاعران دي یا لیکوالان دي ادیبان دي، ظاهره ده دې ته د معاشرې یا د وطن سترګې ویل کېږي، ځکه چې دې کې مې مسلې وینې ګوري نو هغه د خلکو مخې ته راولي. نن سبا زمونږ د خلکو دپاره په خصوص توګه باندې چې کله موږ د پښتنو د ټولنې خبره کوو، موږ خلکو ته، موږ پښتنو ته ولې چې خیر خیریت دی که نه، که زه صرف د پښتنو د خپل ځان د خپلو مسلو خبرو کومه، که د زنانو مسلې دي، که د سړو اوورال ټولې، نو موږ خلکو ته د کوم قسم د لیک ضرورت دی، یا که دې وخت کې فرض که همداسې ډېر لیکوالان چې کوم دي که هغې تاسو وینې ګورئ، بیا په خصوص توګه باندې چې کوم نوي خلک دي چې کوم نوي لیکل کېږي، تاسو داسې خلکو ته څه وایئ؟ موږ ته نن سبا کم داسې یو سوچ او فکر پکار دی، کم داسې لیک پکار دی چې هغه واقعي زموږ په معاشرې کې یا بیا پښتنو کې یو مثبت تبدیلي راولي؟ پښتنو ته خو د ټولو نه بنیادي خبره چې کومه ده هغه د خپلې خاورې او د خپلې تاریخ او د خپلې جغرافیې د پېژنګلو ده، چې دا وشي که نه نو دې کې دننه بیا ډېر څیزونه راځي. بیا ورپسې زمونږ بنیادي ضرورت چې دی هغه امن دی، زمونږ ایجوکیشن دی، زمونږ صحت دی، زمونږ روزګار دی، زمونږ اقتصاد دی، دا ټول تړلي څیزونه دي. او تر څو پورې چې امن نی، ایجوکیشن نشته، چې ایجوکیشن نی نو امن نشته، دا ټول یو بل سره تړلې خبرې دي. دا داسې مسایل دي چې دې کې بلا داستانونه دي، دې کې داسې سټورۍ دي چې په کار دا دي چې لکه هغه سټورۍ موږ خلکو ته وښایو او د هغې د لیکلو یا د هغې د ښودلو صرف دا دغه نه دی په کار چې زه دا سړی جړوم بس صرف دې به سان ده وایي زه به سان دې لیکم، نه، زه هغه ته یو میسیج ورکوم، زه هغه ته یو پیغام ورکوم، زه په هغه سکونډارې لګوم چې د خدای بندل لږ راویښېدل غواړي، دا ستا مسله ده، دا زما زموږ د ټولو مسله ده. تاسو د دې سکونډارې نو دا لږ غونته کې صحافت سره هم تړلی دی، نو تاسو خو یو په کلونو راسئ لیکوال هم چلیږي چې میاشتنی ده او د پښتو ډېره غټه او اهمه رساله ده، دې سره سره تاسو صحافت او بیا خاص کر کالم چې څوک لیکي، کالم لکه ستاسو کالم هغه ګرانو کتونکو هغه خطي چې هغه یو ریګولر سرخط لاندې روزانه راځي، لکه ما ته غوږ شه تاسو په اخبار کې لیکه، نو د کالم دپاره څه ضروري دي چې څوک لیکي؟ زه کالم خو لکه د هر چا خپل یو اوپینین دی، چې لکه یو آیډیا یو دغه راوالي، یو عنوان راوالي، د کرنټ ایشوز دي په دې باندې سړی مختلف هر څوک یې لیکلی شي، بالکل. خو نه یو خبره ده، زه لیک خو هر څوک کولی شي، داسې نه شي، نه لیک خو چې خلک یې وګوري بیا خلکو ته نو هغه خو به نو زه خو ما خو 40 کاله عمر په دې تېر کړو، نو زه ځکه دا خبره کوم. صحیح. داسې نه ده چې څوک بس کیني هغه به ولیکي، هغه به یو شناخت جوړ کړي،
دی خو 40 کاله زمانه اغوښتې زما ژوند دی بالکل، دغه بالکل، کړی دې کې دی شک بلکې ما یې ډېر سره کړي دي صحیح. زه به د کالم خبره وکړم کالم خو په کرنټ ایشوز باندې لیک دی او تجزیه ده او د هغه خپل اوپینین دی او هغې ته بیا خلکو ته دا کوي چېرې دا به کېږي دا داسې چل دی او د دې لکه یو تفسیر چې څنګه وي که نه صحیح صحیح. خو زه چې د خپل کالم خبره کوم نو ما کالم له یو نوی انداز دا ورکړو چې زما په کالم کې ما سره هغه وخت کې د افغان مسله وه افغانستان مسله وه ما کالم له خپل کردارونه جوړ کړو او هغه کردارونه ما سره به دروازې ملاوېدل د هغې فامیل سره زه ملو شویم په دې کې لیوني کردارونه مو په دې کې ماشومان مو په دې کې هلته به چې کوم ماشومان راتله افغانان هغې به بوجۍ راغوښتې بشر صاحب نو دا هغه خواږه تراخه ریډیو کې چې وه هغه چې کوم هغې سره نه زه تاسو ته دا کردارونه به وه نو لکه افسانوي شکل کې به ما هغه راواغېشتل د دې دپاره چې انټرو به مې ورله ورکړه د دې دپاره چې زه دا کتونکي ځان ته متوجه کړم خو بیا به ما هغه خبره کوله څه چې د کالم خپل ضرورتونه دي د لیکلو خو ما به هغې کې لکه د افسانې په شان رنګ اچو چې یاره زه دا سړی بور نه کم او دې په دې مجبوره شي چې دا ما وګوري نو ځکه ما ورته وایي چې ما ته غوږ شه 22 کاله لکه مسلسل ما ته غوږ شه خو چې څومره خلک غوږ شوي دي ګرانو کتونکو خبره ډېره خوند کوي خو تاسو ته پته ده چې زمونږ وخت چې نو هغه ډېر زیات محدود دي بلکې د هر یو سیګمنټ چې دی هغه خپل خپل وخت دي منګه سره نن په سټوډیو کې زمونږ د ډرامې د افسانې او د صحافت په حوالې سره ډېر لوی نوم ښاغلي نورالبشر نوید صاحب موجود و موږ ډېر زیات د هغوی شکریه ادا کوو مننه کوو بشر صاحب ستاسو د راتلو ډېره ډېره مننه